بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو پښتنو ته لکه مروت ته السلام علیکم. نن د موږ د مروت بیٹانی قومي تحریک پښتون قومي تحریک دا کوچلي مشران دا نوجوانان او د موږ چې کوم شهیدان دي ایګه ټول وارثان دلته موجود دي. موږ یو اهم میټینګ وکړو، مشوره مو وکړه، جرګه مو وکړه چې 1 دسمبر ته موږ کوم میدان لګو د حق د شهادت چې یا حق یا شهادت. دا میدان بخمله مدزی په کلی چې با 1 دسمبر 2025 ته لګي او ایګ میدان ایجنډا بدایي چې امن د موږ څوک نه خرابوي. دا گیم د څوک ما په خاورې نه کوي چې دای ما امن خرابوي. چې گیم څوک کوي، که یو تنظیمې کوي، کرایه قاتلان دهشتګرد TTP، اکه فوجې کوي، اکه حکومت کوي، ما لکه مروت په خاورې د څوک گیم نه کوي، ما امن د نه خرابوي. دوامه مطالبه مو بدایي دا موا دا مودا دا بهی چې د ما 4 شهیدان فرمان الله، ولی الله، تعالی، عرفان الله دغه چې کوم کرایه قاتلان دي ایګه چې نوره چا چیرته پاټ کړای دا پیسې وردي بل ځای چیرته دغه منصوبې سازش ته پاټ کړای دا چې څه قسم پاټ کړای دا دا که جاسوسی اکه سہولتکاری چې دې منصوبې سازش چې چا یې ساخسته دا ټول کرایه قاتلانه سہولتکار دا د مستیا زمدیه والا سی امړه ادا معاهده مو سره سوي و ګاندی چوک نه چې کوم فیصله وکړه په ګاندی چوک الته بریګیډیر DPO DC کمشنر DIG په مخ مشرانو دا فیصله کړې و اور وزټې مې اخسته. اوس پورې موږ ته یو کرایه قاتل یا سہولتکار نه مړ یا زمدای والا سو په سر 3 کسان دي، ټیپو، صفی یا ذاکر. پیله به مستدا زمدی یا مړه والا کیږي. دوامه مطالبه چې دې موږ 4 شهیدانو ته به 1 کروڑ پیکیج ملاویږي، دیت پیکیج. دا معاهده سوې وه اوسه پورې موږ ته نه ده میلاو. درېیمه دا وه چې د موږ کوم اصل مطالبه ده چې د موږ شهیدان په جوړ سره موږ وینه په توی سره مخته به چې څوره وینه تویږي. ورمنه د براندیم ته 4.5 کیلومیټر چې کومه لار ده په دې د مشینري ولګېږي، کار د پشوري شي. دا معاهده مو سره سوې وه 2 میاشتې ټیم و. 2 میاشتې 1 ته پوره کېږي، اوسه پورې هېڅ شی نه ده په ګراونډ څه شی څه دي. 4مه مطالبه مو دا ده چې کوم په دې مروت بیټنی قومي تحریک باندې FIR-ونه دي، 3 MPO ده یا شیډیول 4 ده، شناختی کارت بلاک دي، بینک اکاؤنټونه بلاک دي، دا د هر څه واپس سي. دغه پاره 20 دن وې 20 دن وتلی دیګه بعد 2 میاشتې پوره کېږي. معاهدې باندې عمل درآمد نه وسو، دې باندې د فوري طور باندې عمل درآمد وسي. او 5مه مطالبه چې هغه بیټنو ګیس ته لکی سیمنټ فیکټري ده، کابل خیلو یورینیم فیکټري ده، ایګه چې د مستقبل قانوني آئینی حق میلاو سي. خوا خو به چونکې شاته چلیږي چې دا نوره خبرې فیصله سي. نو دغه جرګې نن دا فیصله وکړه متفقه، ټولو متفقه فیصله ده چې 1 دسمبر ته به بخمله مزی چې میدان جنگ لګي. موږ نه تر اوسه 5 کالو چې یو ګل بوټي پرې کړی ده، نه موږ چیرته بلف مات کړی ده، نه مو ګمله ماته کړې ده، نه مو آیینه قانون مات کړی ده، توپک مو راخستی ده،
خو ځان حفاظت پاره، ځکه چې دماکیار وکړه، په ګاډو مو یې حملې وکړې، 4 مو یې شهیدان وکړه. نو چې زه توپک نه شورم، خو ما خو دا ټول قتل کوي. نو توپک مې راخستی ده، دا څوک نشي ویلی چې دا قانون مات کړی ده. پر مټل یې سنتر نه غواړه نیر ته جوړیا. نو زه به خامخا توپک شورم. دا که ته غیر قانوني ګڼې، دا غیر قانوني نه ده، دا قانوني ده. نو دې موږ فیصله ده 1 دسمبر ته د ټول پښتانه، خاص کر چې په مروت کنال 4 قومونه دي، وزیر، بنوسای، مروته، بیټنای، دا به په تربرګینه ته په اوج راځي، په غیرته په پښتو به راځي، نوره پښتانه به راځي. دې موږ یوه فیصله. دویمه فیصله مو دا ده چې کوم دا کرایې قاتلان دي، دهشتګرد، دی بیا ماله کې مروت خاورې ته نه راځي، نه به راځي، نه به راځي، نه به راځي. او چې راځي سپي غوندې بیا مړوو انشاءالله. دا په ټوله کې مروت خلکو باندې فرض د لمانځه، روزې، حج، زکات غوندې. باقي دی ما ته دړکیا دمکي راکوي چې خودکش په تر باندې وکړم. ګیدړه تا ته خودکش نه درځي، خودکش به زه تر کوم. خو که قرآن ما ته اجازت راکاو، بیا ته ګیدړې ازمري څرمن واغوندې، جایکټ واغوندې، بیا خودکش کوې، انیشې ستنې ورکې، بیا ته خودکش کوې. اما ته که قرآن اجازت راکاو، بیا به زه خودکش تر کوم. په نره، په میدان، په غلا نه، په نیشو ستنو نه، بیا به زه خودکش تر کوم. زه بیا قرآن فیصلې پته کوم علمای حق نه. نو ته ما ته خودکش دړکیا دمکي راکوې په سوشل میډیا باندې. ما ته نن یو جایکټ فوټور لټلی ده چې دا جایکټ تا پاره تیار ده. ګیدړه له کیکریو، له کورو، له درګو روزه بیا دړکې کوه. صفایي به دې کوم، لکې مروت له خاورې تر باندې لګیا یم. که تا صفایي ما نه وکړه، بیا دا ګز دا میدان. ما مور له مخې رودلې ده، اتا مور وکړه رودلې نه ده. که تا رودلې، بیا د ګیدړه رودلې ده. ته څه شی یې؟ چار چکړه یې، چار چکړه یې، څوک یې؟ څه شی وکړې؟ هغه کار کوي چې هغه لوط علیه السلام خبیث قوم بکاو یا سوډرو لی بکیا. تا کار یې سوډرو دی، لوط علیه السلام خبیث قوم کار کوي، اته بیا زه مجاهد یم. غل ته یې، ډاکو ته یې، آیسي ته یې، بتخور ته یې، ګندګیر ته یې، او ته ما ته مجاهد وایې. ته په پاکستان چې نن ما ته جهاد شریعت خبره کوي، کار د سوډرو د لوط علیه السلام خبیث قوم وال کوي. غلا کې، ډاکې کې، بتې اخلې، سرکاري بوټي خرڅوي. ما ته دا جواب راکا ګیدړه چې دا تا توپک یې چا ده، دا تا سنایپر یې چا ده، دا تا ترمل یې چا ده، دا تا M4 یې چا ده، دا تا بم بارود یې چا دي، دا تا ډرون یې چا ده، دا تا خوراک څښاک یې چا ده، دا تا کوټ بوټان یې چا دي. ما ته دغه جواب راکه، دا څوک درکوي؟ غلا، ډاکو، حرام خوره، مردار خوره، एक किराए कातिल है, तोरमुखो किराए कातिल है, ये तोरमुखो किराए कातिल है, शर्मख है, तोरमुख है, युलोरी शर्मख है दा, आ तोपाक दर कई या बारूद दर कई या तरमल दर कई, स्नाइपर दर कई या ड्रोन दर कई, चाय मड़े या खुराक दर कई या शर्मख है, आ तो तोरमुख है, तो पछतानो विने तोय वे, तो पछतानो इज्जतु ना खराब है गिदड़ा, शर्मेज न खपकेज न, ताच न शर्मस्ता, ताच न हयास्ता, تا چې نه غیرت ستا، تا چې نه پښتو ستا، تا چې نه اسلام ستا، نه تا چې ایمان ستا، ته وایې زه مجاهد یې ګیدړه. زه تا ته دا خبره کوم اخري
چې نه دې ټول پښتون په خاورې پرېږدو هلکې مروت په خاورې خو مې بند کړی که تر ګډ سلې په رڼا روځې خو ته ګرځې نه ګیدړه ګیدړ چې ماښام تیاره سي بیا روځي او انګیلي شوري کي ته پر ورځې خو روزه که نه تختي خیل ته رالې بیا مې څه تر باندې وکړه تختي خیل قوم ته سلام سلام خورخیل قوم ته سلام سلام تختی خیل قوم غیرتی نوجوانو ته سلام زنده باد زنده خورخیل قوم نوجوانانو ته سلام زنده باد چې کوم سړی د دغو کرایې قاتلانو مقابله نه کوي لا میلاو د سره لا یې سپورټ کوي لا یې سهولتکار کوي دا نه پښتون ده نه مسلمان ده په جوته ورته وایي کوم ملک کوم مشر کوم ملا چې د دغو کرایې قاتلانو په پټه یا په ښکاره سپورټ کوي یا یې ملاتړ کوي دا نه پښتون ده نه مسلمان ده نه مروت ده نه بیټنای ده نه وزیر ده نه بنوڅای ده نه مشر ده زه داسې کسان ستا په وزیر کوم چې په مسعود کوم چې په بنوڅي کوم چې په بیټني کوم چې په مروت کوم چې صفیا ورته کوم چې په سوشل میډیا باندې دای دی کرایې قاتلانو دهشتګردو ټي ټي پي سپورټ کوي غلط کمنټس کوي دا منافقت د نه منه دا د نه منه صفا ورته وایې مسعوده وزیره بنوڅه مروته بیټنیه چې ته دهشتګرد سره ولاړې که تا خپل پښتون ورور سره ولاړې ته پښتون عزت غیرت شرم سره ولاړې که ته دهشتګرد سره ولاړې که تا فوج سره خبره یي مسعوده دوړه وزیره بنوڅه مروته بیټنیه دې له وجې ته په ټي ټي پي ولاړې بیا دا ته غلط یې ټي ټي پي دا تورمخي یا شرمخي دا یو دي دا یو دي ته وزیره دوړه مسعوده مروته بیټنیه بنوڅه که ته ټي ټي پي ننګه کیا دفاع کیا سپورټ یې کوې بیا دا ته یغو تورمخو سره ولاړې دا بیا ته فوج سره ولاړې موږ فوج د ګیم مخالفت 5 کاله کړی ده فوج ګیم نه منه په لکي مروته نه پښتون په خاورې منه دا کرایې قاتلان دا چې څوک تیاروي هغه پته در سړي ته دا کرایې ملا تیاروي څوک یې تیاروي کرایې قاتلان دهشتګرد څوک تیاروي کرایې ملا یې تیاروي خان ملک یې پیسه پرې کوي خان ملک یې پیسه پرې کوي ټوله پیسه ټول سپورټ ټول ملاتړ خان ملک کوي کرایې ملا یې تیاروي نو چې کوم مسعود دوړ وزیر بیټنای مروت د دهشتګردو سپورټ کوي دا نه پښتون ده نه مسلمان ده که ته یې فوج مخالف یې دوړه مسعوده بیټنیه مروته وزیره یې فوج د ګیم موږ مخالف یو په ټي ټي پي باندې ورته درېږې دواړو مخالفت پر سره کوي فوج وال به کوي چې دا ګیم کوي او ټي ټي پي چې دا پښتانه وینې تویوي دواړو ته به په نره مقابلې ته درېږې دا نه چې ته یې فوج په مقابلې چې ټي ټي پي سپورټ کوې یا یې فوج په مقابلې چې ټي ټي پي ته ولاړې نه له دواړو به وځې وزیره دوړه مسعوده مروته بیټنیه بنوڅه ډبل ګیم به نه کوې منافق به نه جوړېږي لا دالسه فوج سپورټ په نه کوې طالب په مقابلې چې ټي ټي پي په مقابلې چې ټي ټي پي سپورټ په نه کوې فوج په مقابلې چې دا دواړه یو دي